کارکنه اجلاګان چې ورته موږ په پښتو کې وایو هغه هم د دنیا پیسې چې کم دي نو ګټي خو عزت یې خو نشته کنه. هر انسان چې منډه وي دا د خپل عزت دپاره وي. پیسې که زه ګټم د خپل عزت دپاره ګټم. تاسو ټیک ټاک به ګورئ جی په ټیک ټاک کې یو قسم فحاشي روانه جنکۍ لیو راځي قسمه ډیمانډونه ترې کېږي. په ټیک ټاک باندې داسې چلونه کوي نو شاته په هغې پسې زور نشته. زما خور به یو هغه به ټیک ټاک ته کینی زما ښځه به یو هغه په ټیک ټاک باندې راځي په الله قسم چې خپې وله چې کم دی نو ماتې کړم. ټاک لیو کې هغوی دا وایي چې موږ پیسې ګټو که نه جي آیا دا پیسې د عزت دي که د بې عزتي؟ نو دا کمې خویندې چې راځي څوک د مجبورۍ نه راځي او څوک د مستۍ نه راځي هغې پسې د شاته نه چې کم دی زور نشته د هغې د وجې نه هغې خپل عزت هم تار کو او د نورو پښتنو عزت هم چې کم دی نو تار. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د الله چې بخونکي مهربانه ذات دی. د پیر جهانګیر صاحب سره به تاسو زما ډېرې ویډیوز او ډېرې انټرویو کتلی وي خو نننۍ انټرویو چې کوم ده دا لږه بدله ده جي. پیر صاحب نه پې رایه خلو چې نن سبا په سوشل میډیا باندې څه سټارټ دي د ټیک ټاک لایو په باره کې هم یو څو سوالونه کوو زموږ سره اوسئ. پیر صاحب یو جهانمند مختصر ټیم ورته راکړو. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او چې څومره ستاسو کتونکي دي الله د ټولو د دنیا او د آخرت عزتونه خوشحالۍ نصیب کړه په الله ګران شي. پیر صاحب دا راته ووایه چې نن سبا تاسو ټیک ټاک به ګورئ جي په ټیک ټاک کې یو قسم فحاشي روانه جنکۍ لیو راځي قسمه ډیمانډونه ترې کېږي جي د دې په هکله څه وایي؟ د دې په هکله دا خبره کومه چې د هغې په خپل عزت هم څه کار نشته او د بل په عزت هم څه کار نشته او بل هغې په ټیک ټاک باندې داسې چلونه کوي نو شاته په هغې پسې زور نشته. زما خور به یو هغه به ټیک ټاک ته کینی زما ښځه به یو هغه په ټیک ټاک باندې راځي په الله قسم چې خپې وله چې کم دی نو ماتې کم. دا خو په ټیک ټاک باندې راتلل څه کوي چې زما د کور زنانه زما د خاندان زنانه په لار چې ځي او د هغې دا لستون هم چې کم دی بره شو الله چې د لاس دله چې کم دی نو کټ کم. هر څه په خپل ځان کې دي. زه چې په کور والا باندې ټیټ یم قسم په الله چې دا به په سړیتوب دا سوال نه پیدا کېږي. دا کمې خویندې چې راځي څوک د مجبورۍ نه راځي او څوک د مستۍ نه راځي هغې پسې د شاته نه چې کم دی زور نشته د هغې د وجې نه هغې خپل عزت هم تار کو او د نورو پښتنو عزت هم چې کم دی نو تار کو. پیر صاحب لکه نن سبا چې کوم د ټیک ټاک لیو کې هغوی دا وایي چې موږ پیسې ګټو که نه جي آیا دا پیسې د عزت دي که د بې عزتي دي؟ نو پیسې خو دا په دې خوله خو مې نه راځي ځکه چې هغه خلکو ته هم سپک نه کتل په کارکنه اجلاګان چې ورته موږ په پښتو کې وایو هغې هم د دنیا پیسې چې کم دی نو ګټي خو عزت یې خو نشته که نه. هر انسان چې منډه وي دا د خپل عزت دپاره وي. پیسې که زه ګټم د خپل عزت دپاره ګټم چې په یو پیسو کې زما عزت نه خدای دې د داسې پیسو چې کم دی نو بیخ وباسي. پیر صاحب اوس ناست شهید خان صاحب کال درته رالو وایي چې یاره زه به سبا په تا باندې درځم څه ویل ورته غواړي جي؟ بلکل چې کم دی شهید خان زما رور دی زما د زړه سر دی. یو ښه قدم یې چې کم دی نو راغستې وه یو ښه قدم یې راغستې خو چې دا کم قدم یې د دې نه پس دا واغستو په خپله پې بې انتهایي چې کم دی نو خفې ما ځکه چې داسې کول نه پکاره. نو دا ده چې کم سټرګل شروع کړو دا ده چې کومه منډه واله چې مطلب په دې زموږ په دې پیل کې داسې خلک وو چې د هغې به د زنانو عزتونه خرابول قسم ډیمانډونه به یې کول غلط افرونه به یې کول نو د سړي بچي چې داسې کار یې کو خو چې دا اوس یې کومه ویډیو کړې دا کم ګیټ اپ یې چې کم دی شروع کړو دا کومه لارې چې اختیار کړې نو دا د اختیارولو نه ده دې سره به چې کم دی د عزت چې کم دی تار شي. پیر صاحب تاسو ته به ډېر مریضان راځي جي قسمه بیمارو دپاره داسې